السلام علیکم دوستانو، زه یم زعفران صدقي، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو دا ویډیو د هغو دوستانو لپاره ده چې په انډرویډ باندې کومه کارخانه یا کوم موټر یو داسې شی ورباندې چلوئ چې کله یې مخ ته وچلوئ کله یې شاته. یو بټن ووږي مخ ته روان بیرته بټن ووږي شاته ریوز کوي، یعنې چې مخ ته تګ هم کوي او شاته تګ هم کوي. یو داسې شی ورباندې وچلوئ. زه تاسو ته اوس په عملي ډول باندې ښیم. تاسو ته دا موټر هم ښکارېږي او انډرویډ هم ښکارېږي. په عملي ډول باندې ښیم چې تاسو یو دوه بټن ورته ولګوئ او هغه په ترمینل کې. تاسو دا رقم ته مه کوئ چې تاسو د انډرویډ پروګرام ته منډې وهئ یا په پروګرام کې ګورئ. په ترمینل کې دوه بټن ورته لګول کېږي او په انډرویډ کې پروګرام ورته کېږي. په هغو باندې که یو بټن ووږئ مخ ته به روان وي، که دا بلې خوا ته ووږئ شاته به روان وي. هغه تاسې چینجاور که ورته لګوئ ماشمسیانو سیم لګولی ګیر چې پورته یې ووږئ مخ ته به روان وي، چې کته یې ووږئ شاته به را روان وي. دا رقم تان کولی شي. که په منځ ودروئ ولاړ به وي. نو دلته موږ سره نور بټنونه نه وو، په دغه دوه دانې بټنونه لرو. دا د موږ د ترمیم کاري دپاره په کار کېږي. خو اوس له دې چې ما د بټن کار واخیستل، تاسې عادي بټن هم کارولی شئ. دا یو بټن ده چې کله یې بټن ووهل دا دوه سره کنکشن شي. دا دوم بټن ده. دواړه یو رقم کار کوي. د عادي بټن په رقم ته کار کوي. نو دا اوس موږ ورته لګوو او په انډرویډ کې پروګرام درته ښوي چې دا رقم ته پروګرام کېږي. اوس یې عادي طریقه درته ښوي. انډرویډ اول انډرویډ فارمټ کول، هغه وروسته څخه بیا طریقه درته دا د موټر لاین نه تاسو ته ښکارېږي، د برق لاین نه ښکارېږي چې انډرویډ تړل شوي، او دا د موټر لاین نه دی درئ دا تاسو ته ښکارېږي چې موټر ته لګول شوي. اوس انډرویډ سټارټوو. په عادي رقم ته باندې به انډرویډ سټارټ شي او موټر حرکت تاسو ته ښکارېږي چې موټر غورایي تاسو ته ښکارېږي. زه په لشر باندې بلوم. S1 ده او S2 ده او دا لاندې وال چې دي دا په کام کې لګېدلي او دواړه یو ځای لګېدلي. او اوس تاسو ته ښکارېږي دا بټن که زه وږم فرق نه ورکوي هلته موټر ته، که دا وږم که دا بل وږم یو هم فرق نه ورکوي. اوس ورځو پروګرام یې درته ښایم چې پروګرام یې څه رقم ته کېږي. پی آر جي بټن وږو او پی او ته ځان رسوو. پی او وکې کوو. پی او 0 دا بیا 0 یو. پی او 0 یو ته ځو دا بیا وکې کوو. دلته 0 حال دا یو کوو. دا یو سو بیا انټر سلو او له دې پروګرامه نور وځو. اوس ورځو پی 15 ته. پی 15 انټر کوو. پی 15 02 ته ځو. دا بیا انټر کوو. دلته 4 لیکل شوي دي، دا به 2 کړو. اوس انټر سو. نور دا پروګرام انشاءالله خلاص سلو. اوس تاسو ته په عملي ډول باندې ښیم. یو دلته دا که چېرته انډرویډ سټارټوو نو انډرویډ په ډېر وخت کې سټارټېږي. نو موږ بېرته پی او ته ځو. پی او 11 ته ځو. پی او 11 کې دا 10 سکنټه دي، دا به موږ 2 سکنټه کړو. په یو سکنټ کې چې انډرویډ موټر حرکت کوي او بیرته بندېږي هم په یو سکنټ کې. اوس د موږ تاسې انډرویډ که دی چېرته فکر مې ورته کړی په 10 سکنټه کې دی 500 ته فریکونسي ورسوي. نو دا د دې لپاره ده چې تاسې فریکونسي زر په یو سکنټ کې پر 500 ته رسېږي. نور پروګرام خلاص شول په دې طریقه سره ول. اوس یې بټنونه په سټارټ کې درته ښایم. نو من رس اوس تاسو ته موټر هم ښکارېږي او انډرویډ هم ښکارېږي. لږه له پاسه کسې سم ښکارېږي. او دا بټنونه دي دواړه. که چېرته یو بټن وږي یو خوا سټارټېږي، که دا بل خوا بټن وږي دا بل خوا سټارټېږي. خدای دې وکړي تاسې سر ورباندې خلاص شوی. دا بټن ونیسئ موټر په ډېر تیزي سره سټارټېږي. هلته موږ فریکونسي ور زوروره کړې ده. په یو سکنډ کې دی 500 ته فریکونسي رسوي. دلته هغه ته راوخت فریکونسي باید وښودل شي. موټر هم د دې هغه وښودل شي. دا یې وړ کېږي. که ته یې ماته نه خپله ونیسي. نو دوستانو دا دلته کوم بل شی نه دی لګېدلی. د وایرینګ بیا ور درته ښیم. دا رقم ته لګېدلی ده. لږ پرې بلوم.
په ES1 او په ES2 کې لګېدلی ده او کته یې په کام کې لګېدلی ده او دلته دا رقم ته وایرینګ ده. په دې کې نور کوم پروګرام نشته. دوستانو دا ویډیو مکمل مې معلومات درته درکړو، په دې طریقه سره کېږي. که مې ویډیو خوښه سوي که په چینل کې نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ یا ویډیو درسره لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. د اباد افغانستان په هیله الله مو مل شه.